راتلونکي اکتوبر میاشت کې دوهم پړاو افغان پریمیر لیګ یعنی EPL پیلېږي. د دغه لیګ پرمختګ لپاره زموږ یو ملګری ځینې نوښتونه طرحه کړي دي. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او لاندې په کمنټ کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د نړۍ په هره ورزشي لوبه کې د نندارچیانو شتون مهم دی. د دوی په شتون کې لوبې رنګینې، جذباتي، خوندورې او د ولولو ډکې وي. افغان پریمیر لیګ لومړی پړاو کې د همدغو نندارچیانو نشتون دغه لیګ کمرنګه کړ. دا چې لیګ کمرنګ و یوازې د بنګلادیش او افغانستان هیوادونو کې لایف خپور شو. نوښتونه د کیچ په نیولو 1 میلیون افغانۍ جایزه، دغه جایزه پاکستان سوپر لیګ کې هم ورکول کیږي چې 1 میلیون پاکستانۍ کالداري ده. د لیګ تر پایه چې هر څومره کیچونه ونیول شول په ټول کسانو همدغه 1 میلیون افغانۍ وویشل کیږي. د دغه جایزې لپاره به هره لوبه تر زرګونه نندارچیان راځي، البته چې د دغه جایزې لپاره د کوم شرکت سره قرارداد وشي. دوهمه جایزه، کله چې تماشاچیان راځي د پچې اچونې د لارې یو دانه موبایل ورکول کیږي. تقریبا چې لوبې کمې دي، فکر کوم دومره مصرف نه دی. افغان موبایل شرکتونه دا کار کولی شي ځکه د کرکټ په لیګونو کې نور نړۍ په میلیونونو ډالر مصرف کوي، خو دوی باندې بیخي کم مصرف راځي. که همدغه 2 جایزې اعلان شي، په دوبۍ کې ورته ښه کمپاین وشي، لرې نه ده چې افغان لیګ به د هند وروسته دوهم غوره لیګ وبلل شي. تیر پړاو کې داسې ورځ هم وه چې هیڅ نندارچي میدان کې نه لیدل کېده. همدغه شارجه میدان باندې T10 لیګ هم ترسره کیږي چې هره ورځ ورته زرګونه نندارچیان راځي. که فکر وکړي چې د دوبۍ خپل کوربتوب دی، نو هغه لیګ ته هیڅ عربي نه دی راغلی. همدغه د پاکستان او افغانستان پښتانه ورته راتلل، یوازې ورته ښه کمپاین شوی و. شارجه میدان تقریبا د 7,000 نندارچیانو ځای لري. په دومره کم تعداد نندارچیان دعوت کول کوم سخت کار نه دی، یوازې یو څه کار کول پکار دي. د لوبډلې او لوبغاړو تشویق لپاره د ځانګړي لباسونه او بیرغونه جوړ کړل شي او راغلو نندارچیانو ته دې ورکړل شي. ترڅنګ مهمه ده چې د نړۍ نامتو 2 یا 3 مبصرین هم دعوت شي، پیسې دې مصرف شي. لیګ چې هر څومره پرمختللی وي همدومره عواید زیات ترلاسه کیږي. نو دوستانو که تاسو وګورئ، تیر کال هم حمید حسن ماته ګوډه کمیونټي کوله. نو لاندې تاسو څه طرحه لرئ، څه کمنټ مو دی، څه نظر مو دی، لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله. تر بلې ویډیو د الله په امان.